زما صبر تمام کو پرېږده مې نه اوس. رئیسه زما څه سامان هغه بل ځای کې پاتې شوی دی. نه هاشم هلته لاړ نشي. تخته بچې ودرېږه لکه چېرته تختې. ها دا شپېلې بیا چا ووهو. زه به رئیس دلته راولم، هغه به تا پسې خامخا راځي. بیا جعفر هغه بزنسمین را پیدا کړی وي او هغې راوستی وي رئیس له، ولې چې دی پې هغه هیره خرڅوي. ما ته ډیر افسوس دی چې رحمان ډاکیت تاسو سره ډیر زیاتې کړې دی او په دې خوشحاله یم چې ته د هغه مقابلې ته ودرېدې. او بس تر هغې به مقابله کوم تر څو چې کولی شم. زه تا پیژنم خو نه، خو دا راته ووایه چې تا د دې هیرې دپاره مولانا سره ولې خبره کوله؟ ته ډایرک رحمان ډاکیت له ولې نه تلې؟ زما په رحمان ډاکیت اعتبار نشته، په دې وجه ما له یو داسې کس پکارو چې زما ذمهوار شي، ځکه مې مولانا ته د دې ډیل ویلیو ما تاله نیمې پیسې راوړي دي او نیمې پیسې به درلاله درکوم چې کله زه دا ایره چاته وښیم چې دا اصلي وي نو تاله به زه بقایه پیسې راوړم. ټیک ده، ما ته منظوره ده. دا واخله هغه هیره کمې پسې چې ته راغلې، دې کې بس تا قسمت و. زما یقین نه راځي چې دا ایره زما لاسو کې ده. په دې پسې څومره غټ غټ خلک شوي دي او دا قیمتي ایره تا سره وه او دا ما سره وه، خو دا زما د هیڅ کار هم نه ده. او تا ته ما ویلي وو چې ته به زما یو بل کار هم کې. اوس زما خبره په کلو غوږونو واوره. رئیس دې بزنسمین ته د یو بل کار هم ووایي. اوس دې ده ته څه ووایي دا به مخکې پته لګي. ټیک د بیغمه شه، ستا کار به وشي. اوس درنه زه ورځم، بیا به ملاقات کوو. رئیس دې کس له ایره ورکي، خو ده ته دا پته نه وي چې دا هماغه کس دی چا چې په رحمان ډاکیت هغه قتل و غارت کړی و صرف د هغه ځمکې دپاره. بیا رحمان ډاکیت هاشم هلته تړلی وي او ده ته وایي هلکه تا څه سوچ وکړو؟ ما ته د رئیس ځای وښایه، زه به دې ژوندی پرېږدم. تا ته به څوک سم نه وایي. وایه هغه کم ځای دیره دی؟ ما ته پته نشته چې هغه کم ځای دی. زه خو پخپله هغه سره میلاوېدل غواړم. ما سره ګوتې مه کوه، زه تا پیژنم چې ته څوک یې او ما ته دم پته ده چې هغه له ټکانه هم تا ورکړې ده. ما سره تعاون وکړه پیدا کې به یې، او که داسې نه کې نو ګورې دا مې واوره، زما مرګ ډېر کسایي مرګي، خیر دې بیا نشته. زما په خبره یقین وکړه، ما هغه نه دی لیدلی. هغه زما ملګری دی خو زما ورسره ډېر وخت نه ملاقات نه دی شوی. هاشم په هیڅ قیمت هم رحمان ډاکیت ته د رئیس ټکانه نه ښیي. دې دپاره دې ځان هم وجلو ته تیار یي. دغه ټایم د رحمان ډاکیت دیرې ته یو نوی کس راشي کم چې هم یو غټ بزنسمین وي او دې د ښاریې نه دلته رحمان ډاکیت پسې راشي. د ده نوم سیټ لیکت وي. وایه سیبه څنګه م راپېښه وکړه؟ زما غریب خانې ته څنګه راغلې؟ خان ما تاله یو خبر راوړی دی، ته به پې یا یقین کې یا نه، خو دا خبر بالکل صحیح دی. او هغه دا چې سیټ حکیم له چې تا کوم ځای فیکټرۍ جوړولو له ورکړی دی، هغه هلته فیکټري نه بلکې هلته نه پټرول وباسي. هغه ځای کې د پټرولو ذخایر دي. څه مطلب د پټرولو ذخایر دي؟ تا ته څنګه پته ده؟ ما ته پته ده خان، هغه هلته نه د دنیا پټرولیم وچلول، هلته هغه هیڅ قسمه کاروبار نه کوي. هغه ستانه بیوقوف جوړ کړی دی. دا یو غټه خزانه وه چې هغه ستانه وچلوله. زما ومنه او دا ځای ته واپس واخله او ما ته یې حواله که چې څه ترې راوځي هغه به په نیمه وي. نو ده خو ما ته داسې څه نه دي ویلې. ده خو وې زه پکې فیکټري جوړوم. که ستا خبره ټیک وي نو د ده خیر نشته. زه چې لاړ شو پته به یې ولګي. رحمان ډاکیت ډېر زیات غوسه شي او دې لاړ شي هغه فیکټرۍ والا ځای ته کم ځای نه چې هغه بزنسمین پټرول روباسي او هغې ځان له وړي. دی چې دا غدیرې نه لاړ شي نو دا جینۍ هلته پاتې شي او دا لاړه شي د هاشم خواله.
کو زه تا ته یو خبره وکم نو ته به یې ومنې او که نه دې کې به زموږ د ټولو فایده وي. څه خبره ده خو زما د منلو وي نو خامخا به یې ومنم. ته داسې وکړه چې رحمان ډکیت ته د رئیس ټکانه وښایه پرېږده چې دی هلته لاړ شي. کو تا زما خبره ومنله نو دې کې به ستا هم فایده وي. نه زه داسې نشم کولی. ته ولې دا غواړې چې زه دې ته د رئیس ټکانه وښیم؟ ولې ته رئیس سره دوکه کیسه؟ د هغې غم مه کوه هغې به ځان سیټ ته کي. ما هغې له خبر ورکړی دی ته رحمان ډکیت ته ځای وښایه نو دی به تا پرېږدي کني دې پیره به دې مړ کي کو ځای دې ورته ونښو. ته پې سوچ وکړه نور ستا خوښه ده. دې جینۍ رحمان ډکیت ته غټ پلین جوړ کړی وي دا ورسره څه کول غواړي د دې پته به مخکې لګي. دی خوا رحمان ډکیت راشي هغه فیکټرۍ والا ځای ته کم ځای نه چې هغه بزنسمین پټرول وباسي. هو چې دې بیا سره راغی هلکه راځه چې ورشو. جی صاحب خیر شه تاسو خو بیا راغلی. زما چې څه ټایم زړه غواړي زه راتلی شم ولې چې دا ځای زما دی خو ما درنه دا تپوس کو چې هغه نیک دې څه شو هغه ته اواز وکړه. نیک نه دی راغلی هغه دلته ډېر کم راځي. رابطه ورسره وکړې چې کم ځای دی. رابطې پرېږده خو دا راته ووایه چې تاسو دلته کوی څه؟ ما ته خو هغه وی دلته به فیکټرۍ جوړېږي کم دی اوسه پورې خو فیکټرۍ ونه درېده. صاحب کار پې روان دی مونږ په خپل حساب سره دلته کار کوو. فیکټرۍ به ډېره زر جوړه شي دلته. ما ته دروغ مه وایه ګورې دروغجن سړي له زه ډېر کسایي مرګ ورکوم. ریشه ریشه ووایه تاسو دلته څه کوئ؟ صاحب ما درته ووی که نه چې دلته مونږ فیکټرۍ جوړوو او باقي ته زمونږ نیک سره خبرې کوه ولې چې زمونږ دې خبرو سره څه کار نشته. ښه لکه دا خبره شوه ورشه هلکه او چک که چې دې دلته څه کوي. ټیک ده خان. د رحمان ډکیت دا کس روان شي د هغه ټرک خواله ولې چې دی اوس معلومات کوي چې دی دلته څه کوي. اوس هم در سره ټایم شته ووایه دلته څه کېږي کني ښه به درله نه وي. صاحب ستا مونږ سره د دې خبرو هېڅ کار نشته ته زمونږ نیک سره باس کوه. د رحمان ډکیت دا کس چې هلته راشي نو د هغه مزدورانو نه تپوس وکړي. هلکه تاسو دلته څه کار کوئ دلته څه کېږي؟ ته څوک یې وروره او تپوس څه نه کې مونږ چاته څه نشو ویلی اجازت نشته. اوس به ووایې که نه نور مخکې لاړ شم. صاحب دا پټرولیم کمپني ده دلته نه مونږ پټرولیم وباسو. اوس د هغه بزنسمین خیر نه وي ولې چې رحمان ډکیت ته اوس د اصلیت پته ولګي. لکه چک دې کړل دی دلته څه کار کوي؟ خان زمونږ شک صحیح وختو دی دلته د ځمکې نه پټرول وباسي. دلته په ځمکه کې پټرول دی دغه ټرک هم د پټرولو نه ډک ولاړ دی. رحمان ډکیت چې دا واوري نو ډیر زیات غوسه شي. دی ولګي او دا کس په هغه ځای ولي او مړ کي ولې چې دی په چا هم هیله نه کوي. صاحب ما موله زه یو عام مزدور یم زما پکې هېڅ کار نشته زما واړه واړه بچي دي. تا ته زه سم نه ویم خو زما یو خبره د هغه نیک ته ورسوه ورته وایه زر تر زره ما سره معامله صفا که کني پرېږدم دې نه او دا پاورمین دې چېرته سیټ ته خښ که. راځې هلکه. دی خو هغه بزنسمین راشي د مولانا ځای ته ولې چې دته دایره د بل ځای نه میلو شي.
السلام علیکم مولانا. وعلیکم سلام. بیا سره راغلی. تا خو مال کسرو نه لیکو. د کس ضرورت اوس نشته مولانا. ولې چې ته زما کار نشې کولی. هغه ستا د وس کار نه دی. ستا کار ما کړی دی. ته صرف کسرو لیکه چې رحمان ډکیت سره میلو کم. هغه ایره ورکولو ته تیار دی. ایره چې هغه سره وي نو وربې کی کنه. ایره خو بل چا سره وه او ما ته میلو شوه. ستا ماغزه خراب دی. یا به دې خوب لیدلی وي. ایره ما په خپلو لاسو رحمان ډکیت له ورکړې وه او هغه سره ده. ښه چې دا خبره ده نو بیا واخله ووینه. دا کس چې مولانا ته هیره وښیي نو مولانا ډیر زیات حیرانه شي. دا کوم ځای وه؟ ولې دا دې د رحمان ډکیت نه واغسته څه؟ دا ما رحمان ډکیت نه ده اغستې بلکې دا ما د رئیس نه واغسته. دا ایره هغه سره وه. هغه سره زما ډیلو شو. ایره خو رئیس سره نه وه. دا خو لومبې ما سره وه او بیا ما رحمان ډکیت له ورکړه. بیا رئیس سره د کوم ځای نه راغله؟ د دې خو ما ته پته نشته خو دومره درته ویم چې ستا نه مې پسو اغسته. د هغې په نیم ریټ راته میلو شوه. اوس درنه زه ورځم. زما نور کارونه دي. چې دا کس لاړ شي نو مولانا ځان سره وایي ایره رئیس له په لاس څنګه ورغله؟ چېرته رحمان ډکیت نه واپس نه یې پټه کړې. ځم چې معلومات یې وکم. دی خوا رحمان ډکیت هاشم بیا راګیر کړی وي او دی پیره مرګ ته ودرولی وي. ما خو ته هوښیار سړی او ما ته به د رئیس ټکانه وښې خو راته ښکاري تم داسې نه سمېږي. اوس تا سره دوه خبرې دي. یا راته د رئیس ځای وښایه او یا به دې زه مړ کم او هغه خوړ ته به دې ولم. خوښه ستا خپله ده. زه به درته د رئیس ځای وښیم خو هغه ځای ته مونږ ګاډي کې نه شو تللی ولې چې هغه ځای په غر کې دی. هلته به پیاده ختل غواړي او ډیر ټایم به پې لګي. د ختو نه ته بېغمه شه. ورشه لکه د هلیکاپټر غم وکړه چې لاړ شو دې ځای ته. ټیک ده خان. هاشم اخر مجبور شي او رحمان ډکیت ته د ځای خولو اراده وکړي. دی خوا رئیس او جعفر هغه ځای کې موجود وي نو رئیس ورته وایي جعفره ما ته سیګنل میلو شو. تاسو دواړه زر ورشئ او د بل ځای غم وکړئ. ټیک ده رئیسه د ځای غم به وشي. هغه زما د ملګري ځای دی او انډرګراونډ کې دی. خو تم راځه ولې چې ته دلته څه کې چې سارېږې؟ زه دلته لږې سارېږم او دې ښایسته ځای کې لږ شان ټایم تېروم. ولې چې دې نه پس به دا ځای یا په نظر راځي یا نه. تاسو دواړه ورشئ بس. دی خوا رحمان ډکیت هلیکاپټر کې رئیس پسې راختایي او هاشم یې هم ځان سره کینولی وي. نه رئیس تم راځه اسې نه رحمان ډکیت تر پسې راشي بیا به سکې. نه هغه دومره زر نشي راتلی. د هغه د راتلو نه مخکې به زه دلته نه وتیم. زما انتظار کوې. چې څنګه ستا خوښه یې بس ورغلو پې. جعفر دا جینۍ ځان سره کی او هلته نه لاړ شي. دی خوا رحمان ډکیت ښه په تیزۍ سره د رئیس ټکانې طرف ته را رواني او د دې پته رئیس ته نه یي. رئیس دی خوا ښه سور کې پروتي او ډډه یې لګولې وي نو ده باندې د هلیکاپټر آواز ولګي چې دا څوک دي؟ جوړ رحمان ډکیت راغی. رحمان ډکیت اخر د رئیس ځای ته راورسي نو رئیس یې هلته بره صحیح کوي. رئیس مې ولیدو ښکته ولاړ دی. وکه شیلینګ.
حملو نه کېږي هلکه ټول ځای والوځوه. رحمان ډاکیت ولګي او هغه ځای ټول والوځي او رئیس هم هلته موجود وي. ګرانو کتونکو رئیس به دې حمله کې مړ شوي که نه دا به بل اپیسوډ کې پته لګي. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.